د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ، که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، څنګه چې تاسو ته جوته ده، 11 د جولای د ګیلمن وزیر لومړی تلین دی. نو د دې په خاطر باندې زه غواړم د ګیلمن وزیر ستاینه یا د هغې هغه یاد له خپلو ملګرو سره شریک کړم، ځکه دا د هر پښتون دپاره اړینه ده چې د خپل دغه شانته شخصیتونو چې د وطن دپاره خپل سر و مال نه تیر وي او په شهادت باندې رسېدلي وي، نو د هغې یادونه باید وشي، ځکه چې د هغوی هغه کوم مفکوره چې ټولو پښتنو ته پرې وښلې وه، هغه باید نورو پښتنو ته موږ ورسوو. نو د لوی افغانستان لپاره د قربانیو یو ژوندی سمبول پنجاب کې د بندیوانۍ کیسه، برید اووم جولای او شهادت الله دې ورته قبول کړي. 11 د جولای د پنجشنبې ورځ وه. لنډ ژوند لیک: نوم ګیلمن وزیر، قوم وزیر، سیمه وزیرستان، د لوی افغانستان تاریخي خاوره، پیژندنه ملتپاله، لیکوال، مبارز، د لوی افغانستان د نظریې ملاتړی، د لوی افغانستان لپاره فکر، د افغانستان طبي، تاریخي او ملي حدودو ته د وفادارۍ یو عملی مثال، د ډیورنډ کرښې د ردولو او پښتني یووالي غوښتونکی، باور درلود چې پښتانه باید د یو ملت په توګه راټول شي. د پنجاب په زندان کې بندي: ګیلمن وزیر د خپلو لیکنو، ویناګانو او مدني مبارزو له امله د پاکستان ریاست لخوا ونیول شو. په لاهور او اټک زندانونو کې یې بند تیر کړ. بند کې ورباندې شدید فشار، یوازیتوب او د بیان ازادۍ سلب شوې وه، خو بیا هم پر لوی افغانستان باور پرې نه ښود. د مبارزې څرکونه: لیکنې یې د پښتني ویښتیا الهام شوې، د قامي وحدت نارې یې له زندانه هم راپورته شوې. ستاینه: د ګیلمن وزیر قرباني زموږ د ملي غیرت نښه ده. هغه د لوی افغانستان د نسلونو الهام دی. راځئ چې د ده مبارزه ژوندۍ وساتو. ملګرو، د ګیلمن وزیر او د هغې د مبارزې په اړه باندې ما یو شعر لیکلی دی، هغه له تاسې سره شریکوم. قومي ژبه: چې اردو ژبه قومي بولي نادان دی، چې اردو ژبه قومي بولي نادان دی، په دې خاوره پښتونخوا آباد افغان دی. پښتو ژبه مو قومي د اردو نه ده، اکثریت د پښتو ژبې مسلمان دی. له څو نسله د مغولو خدمتګارو د افغان په ننګ را پورته خوشحال خان دی، چې د قوم په څنګ کې ودرېږي اتل شي، چې لاسپوڅ یې د اغیار شي ستر ګل خان دی. څو چې یو پښتون ژوندی وي یاد به تل وي، څو چې یو پښتون ژوندی وي یاد به تل وي. ګیلمن که میرزمان که احمد خان دی، د وختونو پړاوونه اوړي راوړي. بورا لوی افغانستان مو ستر ارمان دی، بورا لوی افغانستان مو ستر ارمان دی. ملګرو، نن د ګیلمن وزیر لومړنی تلین دی. دا پروګرام هم د هغې په اړه باندې جوړ کړی و. ګیلمن وزیر به همیشه زموږ په یادونو کې. ما چې کله ګیلمن وزیر شهید شو، بیا یو څو ورځو کې موږ په ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې یو لاریون وکړو. په هغه لاریون کې ما یوه وینا کړې وه چې په هغې کې ما ویلې چې هغه د قوم وګړي چې د خپل قوم دپاره ودرېږي او د ظالم په مقابل کې ودرېږي او هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، نو هغه به تل د پښتون ولس په فکرونو او ذهنونو او د هغوی په لیکنو، د هغوی په افکارو کې به تل ژوندي وي. دا چې هغه به په دې دنیا کې نه وي، خو همیشه به د هغوی یادونې کېږي. خو مګر هغه پښتانه چې د اغیارو سره ودرېږي، هغه بیا په پښتنو کې ځای نه لري. داسې ډېر پښتانه چې د اغیارو سره به ودرېدل او په پښتنو باندې به ظلمونه کول، د هغوی نومونه نشته، مګر هغه پښتانه تل یاد پاتې دي او تل یادونې کېږي او په تاریخونو کې زموږ یاد، په شاعرۍ کې زموږ یاد، هغه یادونه کېږي، په سندرو کې، په هر څه کې یاد دي. نو هغه پښتانه دي چې هغوی په تاریخ کې همیشه د خپل ولس، د خپل قوم دپاره خدمتونه کړي. نو هغوی چې دی همیشه د خپلې جغرافیه دپاره ودرېدل، د پښتنو د خپلواکۍ دپاره ودرېدل، هغه هم همیشه یاد وي. الله دې
ګیلمن وزیر ته جنتونه ورکړي او د هغه یاد دې تل پاتې وي. تر بل پروګرامه پورې په الله جل جلاله سپارم. خوشحاله رام او سوکاله ژوند ولرئ. مننه ملګرو. د الله په امان.